الحمد لله أهل الحمد والثناء، المتفرد برداء الكبرياء، المتوحد بصفات المجد والعلا، المؤيد صفوة الأولياء بقوة الصبر على السراء والضراء والشكر على البلاء والنعماء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما، أو كما قال عليه السلام. أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ثانيا زما عزت مندو مونږ او تاسو د ډیرو مقررینو ندا خبر اوریدله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم رحمت للعالمین ذاتو دا مو هم اوریدله چې نبی علیه السلام دنیا ته د معلم په حیث را لېږل سوی و. خو موږ او تاسو که د دې رحمت للعالمین او د معلم کېدو هغه اصلي مفهوم ته سر ورښکته کړو چې د دې معلم کېدو اصلي مفهوم څه دی. محترم رسول الله صلی الله علیه وسلم چې خپله فرمایي چې انما بعثت معلما، وایي زه معلم یم. معلم مونږ ته نبی علیه السلام موږ ته معلم دی، موږ ته د جهاد تعلیم هم را کړی دی، موږ ته د فقه تفسیر او د احادیثو تعلیم هم را کړی دی، موږ ته د سیاست او د جهاد د شهادت د استقامت تعلیم هم را کړی دی. نو زما عزتمندو چې کله موږ د دې دعوه کوو چې موږ د نبی علیه السلام وارثان یو، موږ د نبی علیه السلام امتیان یو، نو موږ ولې د هغه په سنتو باندې عمل نه کوو؟ نو موږ ولې د هغه په نقش قدم باندې نه ځو؟ نو ولې موږ د هغه سنت هغه طریقې په ځان کې نه راولو؟ زما عزتمندو عرض می دا دی چې انما بعثت معلما. نبی علیه السلام فرمایي چې د معلم په حیث خو را لېږل سوی یم، زه د جهاد معلم هم یم، زه د تفسیر او د احادیثو د فقه دغه معلم هم یم. نو زما عزتمندو نن سبا چې موږ او کله خپل ځانونو ته وګورو چې موږ په کوم کار نبی علیه السلام موږ په ځان کې راویستی دی، نو زما عزتمندو موږ ته به دا راښکاره سي چې نبی علیه السلام موږ ته د جهاد تعلیم راکولو. آیا موږ دغه جهاد په صحیح معنا کړی دی او که نه؟ صحیح ده، موږ خو دا منو چې موږ خو جهاد وکړئ، موږ لوی امپراتورۍ ته ماته ورکړې ده. خو اوس خو ټول علما په دې باندې متفق دي که چیرې په ټوله دنیا کې د اسلامي خور بندي وي د حربیانو کافرانو سره، د نړۍ په ټولو مؤمنانو باندې جهاد فرض عین دی. نو زما عزتمندو نو رابسو عافیه صدیقې ته دا یوه مسلمانه بیبي خور ده، دا امریکا سره بندي ده. مور یې دا قصه کوي، وایي دې ما ته ویله چې ای زما مورې، وایي چې کله ما محکمې دا ظالمان حربیان کافران امریکایان پیش کوي ما نه جامې وباسي او هلته یې قرآن ایښولی وي، ما ته وایي چې عافیه په دغه قرآن باندې پښه کښېږده او هخوا ته تېره سه ستا شپږ اتیا کاله. په دغه قرآن باندې پښه کښېږده ستا شپږ اتیا قید به موږ تا ته معاف کړو. دا ورته فرمایي ای کافرانو که چیرې ما په دغه قرآن توهین منلی، ما د قرآن توهین کول زما په زړه کې وای، نو بیا د بعد قید ته ځان نه تیارولو. نو لهذا تاسو ما پانڅه کوئ، زما غاړې ته هغه رسۍ واچوئ، ما په مرمو شهیده کړئ، ما ټوټې کړئ، خو زه د خپل قرآن باندې پښې ایښولو ته تیاره نه یم. او بل ځای کې مور یې فرمایي وایي ما ته زما لور خط راواستوئ عافیې صدیقې چې ما خوب لیدی، په خوب کې محمد عربي صلی الله علیه وسلم مې لیدی چې نبی علیه السلام په چغو ژاړي. ما ورته ویل چې ای د الله رسوله که زما په حالت باندې ژاړې ما مه ژاړه، زه هر د تکلیف زغملی سم. که
که زما په حالت باندې ژاړې زما په حالت باندې به نه ژاړې ځکه زه قید ته تیار یم زه هر شی زغملی سم دا تکالیف باندې صبر کولی سم خو ای د الله رسوله خو ستا په سترګو کې دغه اوښکې مبارکې نه سم لیدلی هغه ورته فرمایي ای زما لورې زه تا په حالت باندې نه ژاړم ته خو زما ته خو به لاړ سې شهیده به سې جنت ته به راسې زه د خپل امت په غم باندې ژاړم ما خو د دغه امت لپاره خپل غاښونه شهیدان کړي وه ما خو د دغه امت لپاره لوږې زغملې وې ما خو د دغه امت لپاره هجرت کړی و ما خو د دغه امت لپاره خپل قوم پرېښی و ما خو د دغه امت لپاره طائف په ټوکو په ډبرو وویشتلمه نو بیا دا زما امت کې دغه ضمیر یې ولې نه راژوندی کېږي دغه جهاد دوی ولې نه کوي دا دوی ضمیرونه ولې مړه دي دا دوی چې ولې مغلوبه دي دوی په دنیا کې غالبه ولې نه دي زه خو غالبه ومه دوی زما امتیان دي دوی زما د امت ته هغه دعوه کوي خو زه خو غالبه ومه مسلمان خو غالبه وي دوی ولې مغلوبه دي نو زما عزتمندو عرض مې دا و چې موږ او تاسو د دې دعوه کوو چې موږ د نبي علیه السلام امتیان یو او دا هم وایو چې نبي علیه السلام د معلم په حیث راستول سوی دی معلم چاته وایي معلم هغه ته وایي چې تا د جهاد تعلیم هم درکوي تا ته د شهادت د استقامت تعلیم هم درکوي خو موږ نه شهادت ته تیار یو نه استقامت ته تیار یو نه جهاد ته تیار یو نو زما عزتمندو اوس او موږ او تاسو ته ډېره غټه موقع په لاس راغلې ده هغه موقع دا ده چې موږ او تاسو مدرسې کې ژوند کوو موږ او تاسو ته الله جل جلاله اسلامي نظام راکړو دغه اسلامي نظام نه موږ ته پکار ده چې موږ یو صحیح هغه لاسته راوړنه وکړو موږ دغه نه صحیح استفاده صحیح فایده واخلو نو زما عزتمندو موږ او تاسو په هر ډګر کې کار کوو موږ نبي مجاهد هم وو موږ به مجاهد یو زموږ پیغمبر عالم وو موږ به عالم یو زموږ پیغمبر د جهاد په ډګر کې قومندان قائد او رهبر وو موږ هم باید رهبران اوسو زموږ نبی د جهاد په ډګر کې شهادت ته تیار وو موږ هم باید شهادت ته تیار سو زموږ نبی هجرت کولو موږ هم باید هجرت ته تیار سو نو زما عزتمندو نو موږ کله دا خبره کوو چې موږ دغه امتیانو باید دا ټولې طریقې په ځان کې راولو که ما نه کومې غلطي سوې وي اول د الله جل جلاله نه بیا ثانیا تاسو نه عفو غواړم وما علینا الا البلاغ المبین